زبرته یو قصه وکم. یو صحابي دی د رنګ مبارک نه ډېر ښایسته دی. نبي علیه صلات وسلام یو ورځ راوغوښته، ورته ویل فلانیه زما د امت به ډېر قدر کړي. وی ښه صاحب. رسول الله مبارک وفات شو صلی الله علیه وسلم. ابو بکر صدیق صاحب راغی او وفات شو. عمر فاروق صاحب راغی. دې د رنګ نه ډېر ښایسته و، لنګ به یې اغوستی و، څادر هلته خو غریبي و، مسکیني وه، داسې څادر یې نه وي چې ټول بدن یې پې پټ کړی و، نو بدن یې څه ناڅه د اوږې او سینه به یې ښکارېده. الله ورته ډېر حسن ورکړی. عمر فاروق صاحب راوغوښته، ورته وی فلانیه تا ته د الله پیغمبر یو خبره کړې وه چې زما د امت به قدر کې. ورته وی او صاحب ما ته یې کړې وه. وی ته چې مدینه منوره کې ګرځې الله درته حسن ډېر درکړی، نو ما سره یو ډار دی، یو خوف دی چې د مدینې منورې دا ښځې په فتنه کې ونه غورځېږي. ځواني دې ډېره ده، ښایست دې ډېر دی، ډېر بدن دې ښکاري، هسې نه چې دا ښځې کمزوري دي او فتنه کې ونه غورځې. نو وی صاحب څه وکړم؟ وایي کلی به پرېږدي مدینه منوره او لاړ به شي ایبان دی بیابان کې به اوسېږي. هغه وی ښه صاحب مونږ او تاسو به داسې وکړو، کلی به پرېږدو، زه خپل کار کوه، ورته وایو به ښځې خپلې سنبالوه. ورته وی ښه صاحب. لاړه بیابان کې ځان ته یو سفر جوړ که، هغې کې به اوسېده. جمعې ورځ راتله، را روانه وه. غلام ته وی مسجد نبوي پورې خو ډېر مزل دی، پیاده خو نشم تلی، منډه که بازار نه منډۍ ته لاړ شه یو اس واله چې دواړه پیزو د جمعې مونځ ته. غلام یې ولیږه، یو سړي سره اسو، ورته وی کاکا اس خرڅی؟ وی خرڅومې. وی په 100 روپۍ؟ وی په 600 روپۍ. ورته وی نه که په 300 خرڅی اخلمې. هغه وی زما روپیو ته ضرورت دی، زه 300 روپۍ راکړه. ورته وی زه غلام یم، ما سره روپۍ نشته. په دې اس په دواړه سواره شو، فلاني بیابان کې دشته کې مې خپل مالک اوسېږي، هغه ته به ته اس ورکړې او هغه به روپۍ درکړي. ورته وی صحیح ده. اس یې راوسته هغه صحابي ته، وی صاحب اس مې ترې واغسته په 300 روپۍ. ویلې په 600، خو ما ترېنه په 300 روپۍ واغست. ده ته یې وی ته ډېر بد سړی، د 600 روپو اس دی، څنګه ترېنه په 300 روپۍ اغسته؟ هغه سړي ته وی کاکا خفه نه شي، که په 600 روپۍ خرڅی اخلمې او که نه خرڅی نه اخلم. ورته وی ولې؟ وایي ما ته خپل پیغمبر ویلی دي صلی الله علیه وسلم چې زما د امت به قدر کې. زه د خپل پیغمبر خبره نه غورځوم. ورته وی زه 600 روپۍ راکړه. ورته ویل ورګه زه دا اس ګورم، هسې نه چې په دې ریټ کې ته غلط شوی نه. نو دا څاروی والا تاسو ما نه پې ډېر ښه پوهېږئ. دا حیواناتو والا چې حیوان ګوري نو د مخې طرف نه نه ګوري، شا طرف نه ورته درېږي. شا طرف نه ورته ودرېده. ورته ویل ای د اس خاونده، دا تا چې کمې روپۍ ښودلې دي دې کې غلط شوی، اس دې قیمتي دی، د 900 روپیو دی، صحیح نرخ دې نه دی لګولی.
اسی که پا 900 روپی راکے اخلم کنی نی اخلم اگر ورطوی عجیبہ سارے خبر میں پا 300 روپی کڑے وینا ما تخپل پیغمبر ویلی دی چیزا ما پا امت برحم کے زیادہ بہت سرانکی اغتے 900 روپی ورکڑ منگو تاسو بدسی ہوکو دا اللہ دا پیغمبر دا خلی مبارک نبا خبر ہوتا دا سے عمل بے پکاو چھ معلومات بنکی دو چھ دا حکم فرضی دے کا وجوبی دے کا سنی دے کا استحبابی دے دا سے منگولی بے پی لگولی اول تکبیر دیو صحابی نا قضا شیو دمرے جڑلیو دمرے جڑلیو صحابہ اور تا پختلی تا ورتلو جبریل علیہ السلام را غیر رسول اللہ مبارک تے او فرمائل چھ اللہ فرمائی دغی صحابی تا ہوا یا مجاڑا یو تکبیر در نلار دے عمل نامک میں درتا دا او یو تکبیرون ثواب لیک دا حضور پا زمانہ کی دا فرضو دا سنتو دا واجبو دا مستحب و اصطلاح زکنوا دا اللہ دا پیغمبر دا خلی مبارکنا خبر وطل او صحابہ و بس سینے پوری نیولا اغیز مکی تنمور زولا زمون زمانہ کی او دا رسول اللہ مبارک زمانہ کی غٹ فاصلہ راغلا سنت تا ضرورت راغے نبی علیہ السلام صحابہ تو فرمائے صحابہ خپل شاگردان ہوتا اغا داغوی شاگردان ہوتا اغی داغوی شاگردان ہوتا منگو تاسو تا دا اسلام حکم راو رسید نو پامیس کے غاٹا سلسلہ موجود دا نو علماء قربان دقا سلسلی تا سند وائی زتا تا ہوئے متا غتا ہوئے غتا ہوئے غتا ہوئے دغا سلسلہ چی دا دی خلق پکی دا نو دی تا سند وائی دا قرنگ دا حدیث و دا اسلام و دا دین حکم دا سے منگو تاوستا سلسلہ وار راگلے پا ترتیب بانی دا دا دی سلسلے برکت تے دیو جن من خلقو توایو چی دا پلار او دا نیک دین پرین دائی پلار او نیکمو دا سند والا خلقو کپلار او نیکمو راتا دین نوے خودلے انگو تاسو خو دا حضور زمانے تا نجدی نیو مینس کے با انقطار آگلے وا کافران خو قسمو دا کافرانو اوریدلے دا دمرا کلک مازغا اللہ ورکڑی دی اس پانا درندہ دا پس زمکہ خرزیگی لیکن زمکہ پاوا اس پانے پاوا کڑی نا خو لیکن مسلمانان دی نا زکا پلارو نکای مسلمانان نو کنا منگو تاسو قسم دے کہ پیولار لارسو کسن شو معلومہ والے یہ دا شپی تیارہ کے راغلے ہوما اس رانا کور غلط شو زمان دمرا مازغدی والحمدللہ مسلمانان دا برکت مو دا پلار او دنی کرے دا چه سوک زمونگا استاسو اسلام او دین خراب والغواری نو پلار او نکمو دا میز نو باسی در توائی پلار او نکل لرے کا نو چه پلار او نکل لرے کے نو تب کافر پاتے شئی العیاذ باللہ زکا دا خو دا نصیحت خدا غیو دا برکت خود دی سپنگیرو دا زمون برکت نده دغی سنت تا چاچا منگ تا دین را رسولے دغی سلسلے تا علماء دا سلسلے چانکڑی دی دا سند قتل دے کدا خلق پاکی دسی خلقو چڑیر قویو یو عالم و محدث قتل ہے نو پا دغ سلسلے بانے چکم حکم ثابت تے اگیتا فرض ہوئی فرض مانا صدا یقینی دا حکم یقینی دے
دا حکم قطعی دے. قطعی سمانا فیصله پدې شوې ده چې دا د الله او د الله د پیغمبر حکم دی، شک او شبهه پکې نشته. فرض معنا مقرر کړی شوی، ځکه چې پدې کې کومه سلسله ائمه د محدثینو راغلی ده، کم محدثین دا ډېر مضبوط او اعلی خلق دی، نو دی چې کوم حکم موږ ته د خپل پیغمبر نه را رسولی، دی حکم ته موږ فرض وایو. دا دی سند ته کتلی دی، نو ځکه د فرض اصطلاح راله. که دغه د سند والا خلق داسې و چې ډېر پاک او تقوادارو، خو دغه مخکینی سند والا ته نه رسېده، د هغوی نه لږه مرتبه کمه وه، دوی چې کوم حکم موږ ته را رسولی دې ته واجب وایي. نوم یې بدل شو. دغه سلسله او نسب که موږ په یو بل سند کې پیدا کړه، خو د لوی خلکو بزرګانو خو مرتبه دې دویم سند ته نه رسېده، نو دغه حکم ته بیا مستحب سنت ورته وایي. که د دین هم د دې ائمو مرتبه کمه وه، دغه حکم چې موږ ته راوړی دې ته بیا مستحب وایي. هغه اولنی سند چې د ټولو نه ډېر مضبوط و، که موږ ته داسې حکم راولی و چې دا کار به نه کوې، هغې ته حرام وایي. که دغه دویم سند چې د هغه مخکیني سند نه لږ کمزوری و، داسې حکم یې راته راوړی و چې دا مه کوه، هغې ته مکروه وایي. بیا اوس موږ او تاسو خو په سند نه پوهېږو چې دا سند کومه مرتبه کې دی، دا خو ډېر علما غواړي، دا خو غټ علم غواړي، نو د دې امت د علماو نه قربان. نو موږ ته دا غټه مسله اسانه کړې ده، راته وایي دا فرض دی. نو دا فرض دی ولې وایي؟ څه معنا ده چې دا ګوره پرې نه دی، دا په داسې دلیل ثابت دی چې دا یقیني دلیل دی، دې کې شک او شبهه ونه کې. ته ما د سند د کتلو نه فارغ کړی، بس ویلي مې درته چې فرض دی. بس که فکر مو کړی سړی بازار ته لاړ شي یو مشین اخلي، دا عقلي مثالونه درته ځکه ویم چې دماغو کې مو ښه کښېني. بازار ته لاړ شي یو مشین اخلي، یو شی اخلي او په هغې لیکلي جاپان. بیا څوک د دکاندار نه پوښتنه کوي چې کار به وکړي که نه. دا جاپان ټکی د دې خبرې دلیل دی چې شی اصلي دی، پوښتنې ته ضرورت نشته. داسې فرض چې دی چې فرض یې وي، څه معنا ده؟ ته بس من فارغ کړی، ما خواري کړی د محدث وایي، فقی وایي، دا ټول ائمه مې کتلی دي، دا کم حکم چې تا ته راغی ستا د پوهې دپاره وایم چې دا فرض دی، ته بس نور ګوره ما، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب دی، دا مکروه دی، دا حرام دی. او د رسول الله مبارک زمانه کې خو سند نه و، نو دا استلام نه وه، ځکه د الله د پیغمبر او د صحابو په منځ کې فاصله نه وه. نو بعضې خلک به ورته زړه کې شکونه اچوي، درته وایي به چې د حضور په زمانه کې فرض کمو، واجب کمو، دا خو د جومات امامانو درته د ځان نه دروغ جوړ کړي. اصل کې مونږ او تاسو ته شکوک او شبهات اچوي. مونږ او تاسو خو نه پوهېږو دین سره مو ډېر تعلق نه وي، الله دې پیدا کړي اسلام او د دین مهارت حاصل کوي، نو بیا به مو څوک نه غلطوي. او د دې مهارت ځکه ضروري دی چې په دې به الله راته جنت راکوي، په دې به راته خپل دیدار راکوي. ګوره دا مضبوط وساتئ، دا قیمتي نعمت الله راکړی چې دا رانه څوک وانلي. ګوره نو اصل کې د حضور په زمانه کې دا اصطلاح ځکه نه وه چې هلته سند نه و، د دې ته ضرورت نه و. اوس زمانه کې سند شته، نو دې ته ضرورت دی. نو عام خلک خو نه پیژني، سند نه پیژني، نو دې فقهاو احسان ورسره کړی
هغه غاټه خبره درته یوه جوړه کړې ده، دریاب یې درته کوزه کې بند کړی. باقي د دې اصطلاحاتو فایده څه ده چې دې ته تا ولې پوهیږي چې دا فرض دی، تا ولې پوهیږي چې دا واجب دی، تا ولې پوهیږي چې دا سنت دی او دا مستحب دی. موږ او تاسو ولې پوهیږي په دې خبره، او رسول الله مبارک صحابه په دې نه پوهول، او موږ او تاسو دا فقها پوهی کوي. نو د دې یو عظیمه فایده ده. ابرته ان شاء الله بل جمعه کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.